عزتمندو قدرمندو لیدونکو او کتونکو او ورسره اوریدونکو موسیقي مونږ ټول اورو خوندونه ترې اخلو سندرې نغمې په ودونو خادو کې عامو محفلونو کې که څوک ګاډي کې روان ځان ته میوزیک ولګوي که څوک کور کې داسې راشي نو ځان دمقوي زه دا نه ویم چې ګینې یاره دا موسیقي بس اورېدل ډېر ښه کار دی خو مونږ یې اورو اوس ساز او اواز د ساز نه که اواز لري کړي او که د اواز نه ساز لري کړي نو بیا یې سم ني بیا به مونږ له خوند نه راکوي نو مونږ اواز والا خو پېژنو یاره ډېره زبردسته نغمه دی فلاني فنکار وي یاره ډېر زبردست خو دې فنکار چې دا کومه سندره وي نو د سره دا سازیان چې وو دي چې دا خوند پیدا کړی دی دا خوند پیدا کړی دی سازونه ورکې پیدا کړی دی بالکل خو د دغه سازندو دا بیکګراوند کې وي نه چاته د دې چې کوم دی نو هغه معلومي چې د دې کار څه دی او د دې زیار څه دی نو دا ډېر سازونه دي پښتو موسیقۍ کې هم تاسو ګورئ طبله ده او رباب دی او کناره ټم پکې راشي او باجه ده او سره سرینده هم راځي او دا دلته دا تمبل تاسو راوالی جي دا تمبل دی تمبل چې دی نو دا هم یو ډېر فن دی او دا په ورکېدو دی دې وخت کې زما خیال دی چې موږ سره واحد دا یو فنکار دی چې دې وخت کې موږ سره موجود دی تاسو وینئ چې دا تمبل غږوي نو غواړم چې د ده دا خبرې اترې تاسو سره شریکې کړو السلام علیکم هرکلی درته وایم مننه دې کوم چې موقع دې راکړه د خبرو اترو نوم دې څه دی زما وهاب ګل نوم دی وهاب ګل جی د والد صاحب دا فقیر محمد فقیر محمد ماشخیل و جی وی دا خو هغه نه دی چې وی مظفر وایي چې دا فقیر ګل مې دوکړي مار دی او چې هر رقیب ته په ډډه څنګ کوي زموږ والد صاحب دا ستاسو والد صاحب ښه د ماشخیل د ماشخیلو نو د هغه خو ستاسو د والد صاحب خو دا پخواني ککوړي چې ککوړې راخلې نو په هغې کې به طبله چې کوم دی نو ستاسو والد صاحب غږولي او یو ریکارډ دی د ارباب دلبر او د مظفر په اوازونو ټپي دي په هغې کې طبله چې کومه ستاسو پلار غږولي د والد صاحب دي نو سړی وایي چې دا ګوتې مې ښکل کړي چې خدای دا څنګه ګوتې دي دا څنګه طبله داسې طبله څوک نشي غږولی بالکل چې هغه به ډېر اوړه ورکول بم لګې ورکول او ډېر مانده خو طبله به یې داسې خوړه ښه لکه فقیر ګل نوم یې فقیر محمد خو کله فقیر ګل او کله فقیر محمد کله فقیر ګل او ستاسو نامه وهاب ګل ده زما وهاب ګل نو بیا خو سره فقیر ګل صحیح راځي که نه بالکل صحیح والد صاحب د کله وفات شوی دی یاره د هغه خو کېږي دا 10-12 کاله به کېږي ښه او ستا د والد صاحب پلار چې و لکه ستا نیکه و د هغه څه نامه وه د هغه سید رحیم نوم و غونډي باندې مشهور غونډی به ورته ویل غونډی به ورته هغه به څه کوله هغه جي هغه به د کلي کې دا نوبت پیچ وغږولو نو دا د کلي دا خلک چې کوم دي د باړې نه به اوبه تړلي د کلي اوستکار غونډې و که نه او جي اوستکار نو نوبت څه مطلب دی چې دا غټ نوبت نی دا به غږولو نوبتونه رنګ په رنګ درته غږېږي او زره پکې ستا زړه نه خوشحالېږي او جي نو دا کلي خلک به چې نوبت وغږېدو هغوی به سهار کې تله یو نغاره غوندې به وه نغاره وه غټه ډېره غټه نغاره وه نو هغه به بیا تله باړې نه به اوبه راتړلې دا ټول کلیواله به راغونډ شو نو ولاړ به او اوبه به ترې چا اړولې وه هغه به یې واپس د خپل کلي ته راوړل نو هغه به دغه نوبت غږولو ده به را نوبت او نیتوب به یې کولو جي ښه او عامو محفلونو وغیره سندرو مندرې به وي نه نه هغه دا نور څه نه کول به صرف نیو که نه او دغه نوبت د کلي خدمت به یې کولو ښه نو دا فقیر ګل استاذ د سید رحیم بابا زوی د سید رحیم بابا زوی د دا طبله چا نه زده کړې وه دا د ښایسته ګل استاد نه یاده کړې وه ښایسته ګل استاد د نظیر ګل استاد د نظیر ګل استاد پلار و ښه دی د هغه شاګرد و نو دا ښایسته ګل استاد چې دی دا هم ستاسو خاندان کې و دا هم زموږ خاندان کې راځي پوه شوې ښه لکه خپل مو خپل هم دي خپل خو جد په جد دا طبله را روانه وه ها جي او بس هم دا طبله به یې هم دا طبله به یې غږوله جي د پلار د نور ورونه نه زما پلار ورونه وو خو وفات شوي ټول وفات صرف واحده زما یو پلار پکې واحده پروت ښه او ده به طبله غږوله ده به طبله غږوله د ده چا سره ډله ټپله وه
ډله خو به دې دغه سره ډله به ورا دغه وختي سن مظفر خان لکه دې سره به ګرځېدو دا سبزلي خان او مظفر خان دا مخکینۍ ښځې چې کومې وې صابرو شوه او دا نورې جنکۍ شوې که نه دې سره به هغه ټایم کې تبله غږوله خو ده په دې تورو ککوړو کې هم ډېرو کې تبله غږولې ده جي غږولې ځکه چې زه دا ریکارډونه کله ناکله غږوم نو هغې کې زرخان هم اواز وکړي انځرګل بابا هم پکې اواز وکړي او دا نور هم پکې اواز وکړي د ستاسو د والد صاحب نوم واخلي ښه نو ته دا داسې فنکار هنرمند زوی چې خو ډېر یاد سړی و تاسو څو وروڼه یې مونږ جي وروڼه ډېر وو خو سکه وروڼه چې کوم دي که نه د یو پلار نه نو دا یو زما نیزګل ورور و یو زه وابګل وم که نه مشر و او باقي مې یو خور وه یو مې خور وه یو دې خور نو پلار مې بیا بل واده وکړو زموږ مور مړه شوه بیا چې واده یې وکړو ځوانه بیا هغه ښځه داسې ګډه وډه لیونۍ غوندې وه بیا زما د ماما ښځه یې وکړه د مهرګل مهرګل صاحب ماما زما ماما و هغه هم فنکار و بلکل هغه د ریډیو پاکستان کې هغه غانې کړي دي خو هغه اوس پته نشته اوس هغه غانې زما بلد دی د دردونو حل ویلی نه شم هغه ټایم کې دا غانې وې که نه ته کړې وه یو غانه یې کړې وه خو هغه مونږ بیا ونه رېده د تاسو وروڼه ګڼ یې تا دا ته صرف ته تمبل غږې که د دې نه علاوه جي زه دا تمبل هم غږوم اوبه دې وړي ناوې ما سلا لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي ناوې ما سلا لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي ما سلا لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي کاوي بیړۍ ډوبېږي په تخته ولاړه یما وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه ناراضینا وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه قسمت یم سزر خورې کوما وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه وی فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه بداشي وي څوک چې ښایسته اشنا لري غمجن به وینا وي فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه وي فاصله لیا مازدیګر دی اوبه دې وړي نه وي فاصله لیا مازدیګر دی تبلم غږوم چن ګونګرو مرکشم غږوم د ټولو په ټي وي کې په ریډیو پاکستان کې د ټولو کې دا شی ما غږولی دی
په شوق کم یو شوق دې کم یو سره لکه نن سبا څه غږی اوس نن سبا خو د راشد بهي سره هم را تمبل غږوم تمبل غږی محفلونو ته ځي محفلونو ته ځم دا زده کړه تا د چا نه کړې ده دا جي زموږ ته بس والد صاحب دا ټول خولي دا یو کسب دی زموږ که نه لکه تبله شوه تمبل شو دا یو دغه دی پوه شوې که نه او د دې غږېده په بل شکل دی د تبلې په بل شکل دی مطلب دا چل دی هنر دی د پلار نه زده او د پلار مې چې کوم دی نو بس پلار زموږ ډېر فنکار سړی و هغه موږ ته بس دا خولي بچې دا یاد کړې دا موږ ورسره شوق ډېر نه و خو بیا ما دا نه یاده کړې ده چې ما په ریډیو پاکستان کې لکه ډېر کار کړی دی والد صاحب سره مې هم کړی دی ریډیو پاکستان کې که تا کومو سندرو کې تمبل غږولي و درته یاد وي داسې مشهورې سندرې والله ډېرې مې ذهن نه مې وتې دي خیل محمد سره خیل لالا انورخیل دي سره مې غږولې ته کشور سلطان ګلنار بیګم کشور سلطان سره هم تللی ما د غفار خان دي دې دغه له پروګرام دی چې نه ریډیو کې په سندرو کې یادوم او نو ریډیو په ټي وي کې خو ماته یادېږي چې ما کوم پروګرامونه کړي دي ته پکې پته هغه خو زه ستا پروګرامونه ما کړي دي ډېر هغې کې ته راغلی ریډیو کې ما ډېر ځله کتلی چې راغلی پروګرامونو له ښه اوس دا راته ووایه چې نن سبا دا تمبل چې دی دا لږ داسې مخامخ کا دا سرمن ده او جی دا سرمن ده دا د څه شي سرمن ده دا د چیلای سرمن چیلای سرمن او دا کوم ځای کې جوړیږي دا جوړیږي لاهور کې هم جوړیږي او دغه کې هم جوړیږي دا داسې ښه نوم ورته دي پنجاب کې هغه علاقه ده سرګوده وغیره دغه نه بل داسې ښه نوم ورته دي سیالکوټ کې دا سیالکوټ نه جي راځي دا هم سیالکوټ نه ماله راغلی دی ها دا به په څو کېږي د دې قیمت به څي دا خو خولې دغه دې وبخي خولې بس دا ما هغه نه اخیستی اوس تقریبا داسې چا نه دی اخیستی دا مثال خان نه مثال خان اوس وفات شوی دی او بالکل او دا یو درې دانې وروړې وې یو دا ماله راکړې و ما ته وایي دا یو دانه مې تاله سپېشل ساتلې ده بل نورې نشته نو دا یو دانه دا ماله هغه راکړې ده پېښور کې داسې بل څوک شته تا نه علاوه چې تمبل غږوي نه جي نور څوک نشته تمبل غږول هسې که وایي چې زه غږوم خو هغه مطلب دا دی چې څنګه د سرندي یو اجاز پاتې دی داسې په تمبل کې وهابګل استاد پاتې دی پروګرامونو له ځي او جي ځمه نو چې ځي نو تا ته چې کوم دی نو فنکار ته پیسې ډېرې میلاو شي یا لږې میلاو شي که نه تا له پکې څونه برخه درکوي یاره جي دا خو بس زه ده سره ځم چې ما له ده سره راکړه بس هغه ګزاره پې کېږي زما پې هغه ګزاره کېږي ځکه چې زما بس هغه څه کوي نو چې دا نه نو بیا هم څه به کوو جي ښه بچي دي څو دي بچي مې دوه دي یو لور ده او یو زوی مې دی زوی دې ماشوم دی که لوی دی او بس د موټر سایکل کار والي مې کینولی دی ښه او فن ته نه راځي شاګرد دی هغه وایي دا جي تا پکې څه وکړه مونږ دا دی داسې پکې اوسېږو ته مونږ له څه دغه کوې بس مونږ وایي دا پن وایي زه نه کوم ښه نه کوم وایي زه وایي بس باقي د موټر سایکلو کار کوم ښه څنګه وخت څنګه تېرېږي دې وخت کې د ریډیو پروګرامونه نشته د ټلویزیون پروګرامونه مثلا نشته او تاسو به څونه محفلونه وکړئ په میاشت کې به چې یو پروګرام نه وي یاره جي په میاشت کې یو پروګرام وي نو په هغې کې لا 2000 ګټلې ښه لا 3000 ګټلې لا مطلب دا دی 1000 ګټلې نو په هغې زموږ والله که ګزاره کېږي ښه څه د کلچر ډپارټمنټ یا نور د ادارې چې دا وظیفې ورکوي تا پکې برخه شته څه وظیفې نه راکړې او دغه موږ له څه پیسې راکړې وې مخکې میا افتخار راکړې وې او 50,000 روپۍ راکړې وې مخکې بیا چې دا دغه وله راغو پرویز خټک او عمران خان دې هغه پراجکټ وښکو نو هغه یو پراجکټ کې ما له پیسې راکړي او یو پراجکټ نه بیخي وښکې بس بل پراجکټ ما ته نه ملو شوی نو دا مدن څه بله ذریعه دې شته یاره جي بس چې روزم کور نه کله یو سره خدمت نسبت کوم کله بل سره کومه او نو بس هغه راله که 200 راکړي که 300 راکړي هغه خپلو بچو له یو سمه دې عمر کې لکه زما خو زویم دغه نه دی که نه د روزګار نه دی نو کور پې ساتم او جي کور دی خپل دی د الله مال یو نیمه مرله کور مې دی کوم ځای کې دی دا د کوواټ روډ سره دی دلته سید حسن پیر سره دی ښه لکه پېښور کې دا هم شکر چې د کور د کرایې نه خو خلاص یې نو که کرایې وې بیا خو جي بیا به کرایې مې ورکولو نهر به بس پکې پروت وم او سهار روزي او بیا ماښام کور ته دی بس سهار روزه ما هغه لور غریبه مې یوازې کور کې زوی مې چې کوم دی هغه دوکاندار کور والا دې نشته نه هغه وفات شوی ده الله دې وبخښي کینسر مرض و او ما سره والله چې بس که خپلو خپلوان دي چا هم را سره څه ښه ونه کړه دا هم ښه وه چې ما سره لږې ډېرې څه پیسې وي ډېرې پیسې مې
15-10 لکه روپۍ ما چې څه جمع کړي په ژوند کې رانه لاړې د بیمارۍ راخي که نه دا خو ډېره نامراده بیماري ده که نه اوس مې یو زوی مې دی ده ته خفه یم لور راته پېغله ناسته ده هغه ته خفه یم چې دوی سره به څه کوم الله شته الله ثواب ساز دی وابګل استاد الله دې په خپل په دې یو بچی دی درته خدای پاک زرغون کړي او د ده بس ښه ده چې دا بل کسب یې زده کړو به د دې هنرونو چې کوم زده نه یم چې وخت یې لاړو خو قدر هغه نشته کوم چې په کار و که نه نو بس مخکې ډېر قدر وشي اوس د انسان قدر نشته چا سره نه د فنکارانو چا سره دا نه دغه شته چېرې دا غریبانان زما والد صاحب ټول عمر دغه فن کې تېر کړ مونږ له سم نه دي جوړ کړي دي واده ما په خپله کړی نو ته خپله وګوره که نه چې ته اوس څه کولی شي مثلا ته په فن کې دغه شان به ستا والد صاحب هم وکړه هغه هم دغه شان غریب دومره هغه دا نه ګټلي دي چې بس مونږ یې پې ساتلي نو به دغه هم لویه خبره ده که نه مونږ یې ساتلي مونږ له څه نه دي اخیستي دا خو مونږ له خو بیا ماشوم کې مو کور مور نشته خپل ماشوخېلو کې زموږ کور نشته زما صرف بس وراره مې دی ورور مې زما چې کوم مشر ورور هغه کور هغلته شته خپل ورورونه مې ورور مې مړ دی هغې خو موسیقۍ سره تعلق نه لري نه نه هغې یو مولا دی سرپراز نوم یې دی مولا دی جومات دی ورسره یو ورور مې وراره مې چې کوم دی نو د فوج کې و هغه ریټیر شو یو بل پکې دی نو بس هغې هم ځان دی ګټي غریبانانو زموږ د خفګان خبرې مو ډېرې وکړي الله دې ثواب ساز شه خدای دې انسان ته مو محتاجه کوه دا تم بدلې په لاس کې دی که نه نو که زه یم داسې لږ غوندې یو تینګړه دی ووالو نو زما دا اړه به هم ښه شي د دې کتونکو لږ دا دغه شغل بالکل بیا ورته وغږوم لږ غوندې زه وغږوم پکې داسې بالکل استاد الله دې خوشحال ساته چې راغلی و مونږ له دې وخت راکو دا خبرې اترې دې را سره وکړي ستا تمبل مو واورېدو او کتونکو لیدونکو اورېدونکو ته به پته مو لګي چېرې دا تمبل چې دی دا یو ساز دی او د دې نه بغیر هم دا موسیقي نیمګړې ده بالکل نو بس الله دې ډېر خوشحاله ساته او قدرمنو دا تاسو د دې وابګل استاد خبرې اترې واورېدي دا فنکاران چې دي ټول عمر زمونږ خوشحالۍ او په دوه کړي دي مونږ چې کله خفه وو نو موسیقي څوک ټیپ راولي څوک پخوا ریډیو څوک ځان ته اوس په موبایلو کې موسیقي ولګي دا سندرې خو مونږ اورو چېرې د فنکار ډېر خدمت کړی دی اکثر داسې وه چې کله نه کله به مونږ د یو فنکار ذکر وکړو چېرې د حالات داسې لږ غوندې ښه نه دي نو ډېرو خلکو به همدردي وکړه او هر سړی دا ویره حکومت له پکار دی چې دوی سره مالي امداد وکړي نو زه کله نه کله خپله د اړه کې سوچ کوم چې یاره دوی دا شوق چې دی دا مونږ تازه کوي او مونږ خوشحالۍ که حکومت په خپلو ملازمین د تنخواګانې نشي پوره کولی نو کم له به ورکوي حکومت هم ګرم نه دی دغه یو حکومت دی یو کار وکړو چې دوی له څه مودې پورې دغه پیسې ورکړي خو په دې نه کېږي الله دې د دې هم ثواب وکړي او دا خلک چې د چا په چم ګاونډ کې اوسېږي که نه نو المیه دا ده چې مونږ دا بیا پوښتنه نه کوو چې یاره د ده څه پوزیشن دی د ده څه حال دی نو که داسې خلکو سره څوک سلاس امداد وکړي نو هغه غوښتونکي خو چې دی لاس چې تاته ونیسي خو پېښور خلک دی خو داسې خلک چې چاته لاس نه نیسي خو د دوی نه ځان خبرول پکار دی چې دوی نهر دي او وږي دي یاره بچي لکه دوی وي چې زما کور والا و که د کینسر مریضه وه لور مې دا راته ناسته ده نو الله دې دوی مل شي ستاسو یو جهان مننه چې زموږ د خپرونې خوښوئ یو خواست په ډېره موده پس کوم هغه ده چې دا ستاسو خپل چینل دی د پښتو نو دا لږ سبسکرایب کړئ لایک کړئ کمنټس پې ورکړئ او ملګرو ته لینک ولېږئ د الله په امان